وجنگونه دی ګټلې دي هر ځای کې په میړانه غازي عبدالله خان غازي عبدالله خان جنگونه دی ګټلې دي هر ځای کې په میړانه غازي عبدالله خان غازي عبدالله خان په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کم بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم د تلاوت کلام پاک دپاره حسن قرار ورته بلنه ورکوم چې زمونږ دا پروګرام د هغه عظیم او د هغه لوی کتاب د شروعاتو نه وشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ښاغلو مشرانو چونکې نن د ستر مشر شهید غازي عبدالله خان د تلین دا غونډه په پیښور کې د ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ په کوربتوب کې راټوله شوې ده. د ډاکټر خان تحریک یعنی د خپلواک پښتونستان بنسټګر ډاکټر خان صاحب او داغه د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې هغه تما یوازې دا جنوبي پښتونخوا پر یو واتس اپ باندې یو یاداشت کړی وو چې ما ول د دې ملي اتل ورځ د خیبر پښتونخوا په دې ستر ښار کې من د دې ویاړلو پښتنو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو قبایلی او سیاسي مشرانو په شایسته ویناو دلته یو سیمینار جوړ کو. تاسو یقین وکړئ چې ډاکټر خان صاحب په 2 منټه کې ما ته دا ځواب راکړي او وی ویل چې دا خو موږ راته لاندې دا به په ګردو سره ایمان کوي. چاته وویل چې ته افغان نه منې ما ورته وویل نه ګرانه زه افغان منم خو د پښتون نه بغیر بل څوک افغان نه منم. هر قبیله زمونږ قبیله ده چې موږ پښتانه یو. د هرې قبیلې مشران هغه زمونږ مشران دي چونکې موږ پښتانه یو. الله دې وکړي چې موږ د دې پښتون قوم له عامو طرف باسینه چې څومره خاوره ده څومره چې د قبیلې دي خیلونه دي موږ دا سره وتړو په یو قوم کې. په خپل عظیمه مقصد کې کامیاب کیږي نو نن موږ د هغه عظیم جرنل د هغه عظیم مشر د آزادۍ ستوری د غازي عبدالله خان 188 برسی نن جوړو لکه څنګه چې دلته شاعر صاحب ما مخامخ ناست دی ترڅو چې د مولا او د کامپال ترمنځ جنجال وي تر هغې به د پښتون قوم تبعي وي او زوال وي. یو څو شعرونه دي. معلوم یم نړۍ ته اتل د ټول جهان یم زه پښتون یم زه افغان یم. تاریخونه د دنیا راته سلام کړي خپل تاریخ ته مې شا کړي څه نادان یم. ولې چې دا هغه اتل دی چې مګناټن ورته وایي چې ته
مهرباني وکړه شاه شجاع زه لرکوم د تخت نه خو ته راشه او دا تخت سنبال کا خو مهرباني وکړه او زمونږ نه واوړه زمونږ چې دی نو موږ لږ په دې افغانستان په دې خاوره باندې موږ پرېږده خو بابا غیرتي چې 180 برسیه ده 180 کاله بعد موږ د ده تعارف کوو دا به 200 کاله بعد هم کوو 2000 کاله بعد به هم کوو چې موږ داسې دغه او موږ به تی به دغسې ځان جوړوو که نه دغه غازیان چې دا غازیان یې کړي نو دا ورله راوړه هغه زخمي حالت کې خپل زخمونه هر څه د هغې پروا یې ونه کړه اس ته وروخته او د کابل په کوڅه کوڅه وګرځېد په ټولو لښکر باندې وګرځېد د هغې حوصلې اوچتې کړې او چې راله انګریزان یې داسې مختورن داسې په شکست داسې په تیښته باندې ولېږل چې نن ورځ په تاریخ وګورئ د برطانیې په تاریخ کې وګورئ د افغانستان په تاریخ کې وګورئ دغه خبرې پکې ټولې موجودې دي نو خبره داسې ده چې